نبی اسلام فرمائے چې د اوو آسمانونو نبرا الله تعالی په خپل مخلوقاتو کې په اوو کسانو باندې لعنت راوړي او دی کی یو کس داسې دی چې باغ باندې الله بار بار لعنت راوړي دا سوق دی من قال ملعون من عمل عمل قوم لوط سوق چې د لوط د قوم لوط والا عمل کوي نو تاسو پوهیږئ سوق چې د قوم لوط والا عمل کوي من عمل عمل قوم لوط من عمل عمل قوم لوط درې ځل نبی اسلام فرمایي او بار بار به الله لعنت راوړي او بل حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اربعۃ یصبحون فی غضب الله ويمسون فی سخط الله سلور کسان داسې دي چې سحر را پاسی د الله غضب ور باندې وریږي او چې ماقام کیږي د الله په غصه کې به ماقام کیږي قلت من هم یا رسول الله ابو هريره صاحب ما ته فرمایل چې د الله پیغمبر رسول دي نو ما ته فرمایل المتشبهون من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال کم سړي چې ځان د خزو پشان جوړي او کم خزي چې ځان د سړو پشان جوړي والتي ياتي البهيمه والتي ياتي الرجال او کم چې د قوم لوط والا دا کار کوي او بل حدیث مبارک کی راضی کنز العمال کی دا حدیث مبارک نقل دے دی روایت کی راضی چې ان قریب په دنیا کې دا سے خلق را پیدا شي چې هغه د قوم لوط والا عمل کوي نو دا کسانو باندې بل روایت کی راضی ملعون دا الله جل جلاله لعنت ته په دوی باندې تر هغه وخت پورې به الله لعنت ته چې ترسو پورې توبه نه وکړي او بل روایت کی راضی چې کله دا سړی مرشي نو د سره به د په قبر کې شیطان نیمي شیطان به د سره په قبر کې وخت لري دنیا کې قسم وسره په قبر کې به وسره شیطانی او دې سړی کې به د دې شیطانی کار د وجه د خزو قسم افعال به پیدا کیږي د خزو خاصیات به پیدا کیږي او یو صحابي دی وکیع رضی الله عنه دې فرمایي چې دا سې کس کله مرشي د قوم لوط والا عمل کوونکی چې دې کله مرشي نو تاسو غي دفن په خپل قبرستان کې کوي تاسو غي په خپل مقبره کې دفن کوي خپل دیره کې دفن کوي خو چې تاسو څنګه دې دفن کوي دې فورن دلته نه لاړ شي هغه د صدوف علاقې ته کوم ځای کې د لوط علیه السلام د قوم د آرامیان دفن دي دیال تک لاړ شي او دغه رنګ سزاګانې ورکړي کیږي او عیسی علیه السلام بارک نقل واقعاتو کې راځي چې او عیسی علیه السلام روانو پلار باندې د اور یو کند سیګه چې بیګه د اور شغلې بلې دي نو عیسی علیہ السلام دی اور ته ورنږدې شو دا اور رو راغونډېدو یو انساني دوه شکلونه نه جوړ شو نو الله تعالی عیسی علیہ السلام ته وی چې الله دا سم اجر ده دا سکی سره بدی باندې ما پوي کا نو دغه اور نه دوه انسانان نارینه پیدا شو نو عیسی علیہ السلام ودی دا څنګه جلد اول اور اوس پکې تاسو پیدا شوي نو دی دوانو عیسی علیہ السلام ته وی چې مونږه بعد لوط علیہ السلام والا د قوم دا عمل کولو چې کله مونږ دوانو مړ شو الله زمونږ اور جوړ کړي تر اوسه پورې مونږ په اور کې لګیایو نو معاشره به ال ټکی کې جگہ دې سزا ملو شي نو سزا به سوي سزا باره کې علماء کرام مختلف قسم رائے ورکړي دا سکار شو چې خالد ابن ولید رضی الله عنه حضرت ابوبکر صدیق په زمانه خلافت کې خط لیکلو چې دا سکار د قوم لوط والا سوکای د سره وسکو نو ابوبکر صدیق د صحابه کرام راجم وکړو نو صحابي سمامولی شي ني نبی علیہ السلام په خپل سترګو باندې صحیح کړي او جنتی خلک دی قران نه راغی جنتی والے ثابت دي ټول صحابه کرام د علم غرونه هغه کې ناسته چا سره ورکا حضرت علی سید پدی کی هغه کسو چې ټولو کې زیات پدی خبر باندې غوسه شو او دې سب غوسی واغشتو او وی فرمایل هذا ذنب لم يعص به الا امه واحده صنع الله به ما علمتم نرى ان نحرقه بالنار علی سے فرمایل چې دا کار خو صرف یو ډلې کړو د لوط علیہ السلام قوم او تاسو ته بدل چې هغه سره الله سوک وای زما دا رائے دا چې داسې قسم خلق دی په جن په اور باندې وسوځول شي
اور بلګو بجندون وته ورغورځوا ټول صحابه کرامو په دې رائے باندې اتفاق وکړ چې او د سره هم داسې کار پکار دی خو بعض علما فرمایي چې بیا وروسته دي کې صحابه کرامو اختلاف وکړ چې په اور باندې عذاب ورکول صرف د الله تعالی خاصیت دی نو بل وسره هر څه کولی شي عبد الله ابن عباس سے فرمایي چې داسې سړی به په کلي کې چې د ټول نه اوچته آبادي وي هلته به یې بوځي ای باندې به یې وخېجې بره او برنه به ولې دیکه ورکي خو داسې دیکه چې سر لاندې راشي او بیا برنه به هم دک آبادي راوغورځي یا به برنه د کاڼو باران وکړي دا ځکه چې الله تعالی د لوط علیه السلام قوم اوچت کو اسمان ته هلته الټه کراوي غورځول او بیا پې کاڼي راوغورځول نو دیم تاسو بره وخېجوئ الټه یې راوغورځوئ بیا ورباندې کاڼي راوغورځوئ او عبداللہ ابن زبیر جو فرمائی چې یحبسانی فی انتن المواضع حتی یموتا دا ټول نه مردار زی ای کې به دوی قید کړی شي تر دې پورې چې بس هلته دوی مړه شي لکه په دې جیلونو کې مې یو ځای داسې شته چې هغه دومره وړوکی ځای وي چې ته پکې سم سم لاستی هم نه شي او پای کې ستا تشې او ډکې موتیازې وي او پای کې ستا خوراکې وي او پای کې ستا رهایي شي چې هغې ته څه وایي خدای خبر خدا ځای په جیل کې شته نو بهرحال دا یو ډیر لوی جرم دی ځکه دې د وجې نه چې د چا د عادت جوړ شي نو علماء کرام فرمایي چې دې قتل کړی شي چې دا خبره ختمه شي الله تعالی دې موږ ټول